ملګرو دا ماشومان ټول د دکان لتري ټول غریبانان ماشومان یو کس بوتري دي ټول لا کفړې اخلي ټول د ماشومان د کپړو پر نختی مالدار اخره کوم مالدار هغه تاسو ته په ویډیو کار ماشالله نو ډېر زبردست کار کوي دا کس تاسو ته وګورئ نو د ټول ماشومانو نه کپړې اخستي عادي څه بل غړ صوبونه دي مولانا اختر علي صاحب دغه باره کې بیان کړی دا تاسو دا ویډیو سره وګورئ او مخکې ما ګورئ چې لازمي شریک کې راځي د رزق په ولي الله باندې الله د خپل مال څوکیداران ګوري چې ته جوړ نشي دا ویډیو تاسو ګورئ دا یو کس او دا غریبانان ماشومانان په دکان باندې ورته کې قسم دې دا ویډیو کتل کې څومره خوند دی نو چې الله بیا دې کسلام اجر ورکي د دې به څومره خوند دی او دغه اجر بدله چې جنت کې دې کم جنت کې ګرځي دا غي به څومره خوند دی مړه الله اکبر جناب اختر را روان دی دا ویډیو تاسو ګورئ کنه قسم دې وسته ناصر دفتر کې ناظم او مخل را ویډیو را والله په جړا شو ورته دا څه خوند دی راکو الله اے رب استبد مخلوق چې سو خرج کوي څومره خوند کوي نو دا څوک چې خرج کوي دغه څومره تخون ورکي او دا په رزق کې بچت هم کم ناراضي زمان نبی فرمایي الله 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 کله چې وای الله د یو کس د رزق د بندیدو فیصله کوي نو پرشتي ورته وای الله ته خو پته ده خو بیا پرشتي ورته وای اے الله دې پلاني سړی دا رزق دا مبندوا ولی په د رزق کې د نور ډېر رہی صدا الله اکبر جناب هغه رزق چرته هم نه ختميږي هغه کس باندې د رزق دروازې چرته هم نه بنديږي د کوم رزق نه چې د دې غریبانو مرسته کوي تاسو ته پته ده د یتیم بسر لاس خودل یتیم د کپڑے کول الله به د جنت کپڑے ورکي یتیم بسر لاس خودل لاندې څومره احترام ادي په بدله کې الله نیکی ورکي الله د دې غریبانو سره مرسته کول ندي قسم دې دغه پیسې دغه انسانیت او په دغه کې برکت دا د مرګ پورې د قیامت پورې نه ختمي دا په اولاد کې الله برکتي الله اکبر جناب د خپل مال څوکیداران مساجي گئی بس صرف ټول زما او زما د بچو نه ګوره دا مال د خسارې دی ها قسم دې چې مرشي والله دا بچی د بس بیا خیراتونه موږي نو جناب اختر روان دي د ټول غریبانو په ګوره منډه ترړو وخی د دې غریبانو سره ماسته وکي په دې غریبانو باندې یو روپۍ کله چې د روپۍ نسبت بل ته وړي غریب ته وړي هغه ګوره په لګونو کې شي بیا ستا د رزق بندوبست الله دې غریبانو د وجه نه کوي دا زنه دا محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي کوم صحابه ټول سخیانو چې کوم صحابه سخاوت کو نبی علیہ السلام ولا پاټم بشارت ورکو عثمان سے ټول شاب صدقه کوله او چا ول الله په مخلوق خرج کو نو الله نبی اسلام مو ته چې پر جنت کې دا نو جناب زمانه نبی خو دنیا نه تله او اقوادی زما استاد فاردی ښا تاسو دا ویډیو ګوري والله ډېر خوند مې کوي سم د دوه درې پیری مو کده خوند را لړا خوند چې بدی یتیمانانو په غریبانانو مسکینانو باندې او شاید داسې ویډیو کو دا هر څوک ته الله دې خوشاله ساتي زه نه پیژنم نو مو سره پلانې ډیګریش تا او چې مې دا واقع دا غولي دل بلونی زل مې داسې او صدقه ولې دې ټول وردن نه کړل ماشومان اواري به خپل خواهش مطابق جوړه خوخي د خپل خواهش مطابق الله 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 دې موږ توفیق راکړي جناب دې غریبانو سره مرسته کوي ګوره صاحب ورته خبره ختمه بس